دا یې ورور سوال کړی دی چې ما لمبل او صابون رانه د اوبو په بالټي کې ولیدو نو ښځې ته مې وویل چې دا صابون راله راکړه نو هغې صابون راوویستو ما له یې راکړو او وایي ما ته دا پته نه وه چې دا په دې ورځو کې بیماره ده د حیض بیماري پیدا نو زما غسل صحیح دی که نه بیا به کوم الجواب اوبه هله پلیتېږي چې کله دې ته یو شی ولیږي چې هغه پلیتي او په دریو خبرو کې وله یو بدل کړي یا دریونه بدل کړي کومې خبرې دی درې خون بین او رنګ خون بین رنګ چې په دې کې څه شی نه بدل شي دا پلیتېږي هم نه اگر که ورته پلیت شی ولیږي بیا راځو دې مسلې له چې دا زنانه د حیض په دوران کې وه او دې اوبو کې لاس وهلی دی نو دا په اوبو باندې څه اثر خو نه کوي وجه دا ده چې د مسلمان بدن چې دی دا پاک دی اگر که دا سړی د جنابت په حالت کې او اگر که دا زنانۍ او دا د حیض په بیمارۍ کې بدن خو ظاهره کې پاک دی که نه د بدن نه پلیتوالی بهیږي څه لکه اوس یو سړی د جنابت په حالت کې دی د جنابت چې روان دی بهیږي داسې نه دا خو یو وصف دی چې په ده باندې لګېدلی دی چې وایي دا سړی دا جنوب دی دا زنانه حایزه ده دا خو نه دی چې بس د دوی نه د ګندګي روانه ده او بدن یې ټول پلیت شوی دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی ابو هریره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما سره د مدینې په کوڅو کې په یو کوڅه کې میلاو شو او وی زه د جنابت په حالات کې وم نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقو چې څوک به ورسره میلاو شو د هغه لاس به یې نیولی او د هغه وخته پورې به لاس نه پرېښودو چې څوک پورې به هغه نه و پرېښود نو د ابو هریره سره میلاو شو بیا خو په ابو هریره باندې ډېر مهین و نو د ځان سره روان کو وی راځئ ځو چېرته هلته هغه د جنابت په حالت کې نو هغه پټ شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو ځای کې لاړ غسل یې وکړو بیا راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انتظار کو أين كنت يا أبا هريرة أبو هريرة وچرته تللی ویا رسول الله لقیتني وأنا جنوب اې د الله پیغمبر وایي ته ما سره میلاو شو زه د جنابت په حالات کې فکرهت ان اجالسک حتی اغتسل زما دا نه خوښه چې د جنابت په حالت کې زه تا سره کښېنم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته سبحان الله تعجب یې وکړو ان المؤمن لا ينجس مؤمن نه پلیتېږي ابو هریره که مؤمن د جنابت په حالت کې هم دی خو مطلب خو دا نه چې دی پلیت دی او بدن یو بس پلیت شو نو دې ورور ته موږ دا وایو چې د غسل څه دی غسل یې صحیح دی ځکه چې اوبه په دې سره نه دي پلیتې شوي چې دې زنانه پکې لاس و او هغه زنانه حایزه وه والله اعلم